اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. البتہ کسوک توبہ وباسن قبلیگی شرک دی نہ کہیں. ان اللہ یقین باری تعالی بخنه نه کوي د دې خبر شریکو تړل شي د سره یو کس د شرک بخنه نه کوي او بخنه کوي ما دون ذلک هغه چې کم نه دی نوي لمن دا چا په شاو چې د اراده وش. او من یشرک بالله هغه څوک چې شریک پیدا کړي له سره یو کس پتا کې سره دول خطاش دلالم بعیدا په گمراهی له سره راتنه رات په شرک باندې ایدعونا نبلی دالما کین عبادت نہ کوي نافیه ما یعبدون عبادت نہ کوي لما کمن دونی سوا د الله نه الا اناثا مگر د مؤنثات یعنی داسې بوتانو عبادت کې چې نمونه د هغه مؤنث دي چاته نوم لات خیرین چاته نوم منات خیری مؤنث دی پتا د تانیس چاته نوم نا الی خیران چاته نوم عزای خیری نو دا څومره چې ګوري تانیس د الف مکسوره دی ورکی او دا شکلونه مکسر د خزو په شکلونو باندې وجوړو نو مؤنثات بلی دا عبادت. و ایدعون فی الحقیقت ما یعبدون په حقیقت کې دوی عبادت نه کوي الا شیطان مریدا مگر د شیطان سرکش متمرد شدید زیات سرکشی کوونکی. مکه معظمه چې فتح شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید رضی الله عنه بعض نور صحابه کرام مامور په بعضی بوتانو باندې دا مات کړي. هغه ورغه مات کې چې واپس راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته مات دي کوي یا وېسو پکې وی وسو ټوټي مې کنه وینه تانه دې مات کړي ورشه بیا نارب بیا مات نو چراغ مات دې کوي وېسو پکې وی چې بس ټوټه شو نو څنګه وینه تانه دې مات کړي بیا ورشه نشه پدریم ځل چې زره کې کنه نو چراغ وېسو پکې وی وخزوا د سر وختان خپل ته رسیدلی او سخت چغې والی خورې په سر شیندلې. نو محبوب علی السلام ویل دا شیطان دې کې دنه شو دې بوت کې دنه نه دې عبادت نه کوي در حقیقت ایدعونا فی الحقیقه الا شیطان مریدا لعنه الله اس شیطان سرکش لعنه الله چې شړل اغل رب تعالی د هر خیر لری کړه اغل رب تعالی د هر خیر او د رحمت نه فخرج انك رجيم ما هي اشاره. وقال او ویلو ابلیس په وخت کې چې الله العالمین لعنتی کا لا تخذلنا خاما خاپتا کی وا بخلم زاده بندگان استاد نصیب مفروضا نصیب معلومه مقرر کړی شی ما تبرخ را کبرخه معلومه حساب اخلم. حدیث مبارک راځي فصلو کې نه سوا نه نوی ورکړی شو فصلو کې نه سوا نه نوی ورکړی شو چې ځا نه سوا نه نوی په انسانانو کې دستاوی پیریانو ټولو کې یاجوج ماجوج غیر ټولو کې او یو بد آدم علی السلام سره جنت ته ځي. نو دا وی چې تخذن من عبادک نسیم مفروض نو څومره سره خفشي چې زورو کې نه سونه نوی د شیطان شو جهنمین شو یو جنتی شو نو دا وکم یې ویدا یو نو صحابه کرام هم نس خفشي نو محبوب ورته وویل چې یاجوج ماجوج ډېر لوی قوم دی
ټول انسانان دغه په مقابله کې د سله کې د غوی په سرمن کې چې یو خالی ناول په نفس او نه نوې په یاجوج ماجوج پورا شي غټول کافر دی نو دا یو به انسانانو ته پاتې شي خو تسلی بیا مونږ شو زګه چې بیا هم ډیر زیات دي کنه نفس او نه نوې یو نبی ورته وویل چې دا مخکې امتونه چې پیغمبرانو علیهم السلام تیر شوي دا اکثر په کفر کې تلي ادمره ډیر دي لکه د غوی سرمن او زما امت پکې یو خالی ناول په یاجوج او ماجوج دا یو کم زر پوره شي یو به انسانانو ته پاتې شي کنه شنو بیا په دې مخکې امتونو پوره شي نو دا یو به نبی علیہ السلام دا زما امت ته پاتې شي او که بیا هم نه پوره کېدل نو دا وابیان او شیعاګان څه دپاره دي ورځي ورته کنه مونږ به الٰه العالمین د نبی علیہ السلام په شفاعت ته خلاصوي ولو ضللنهم خامخا په تاکید گمراه کوم به دی لران ولا امنینهم خامخا په تاکید ارزوګانې باطل به ورچوم دوی لرا په دې خبره باندې چې نه جنت شته او نه جهنم شته اسی دا خلک وایي دا افسانې ولا امرنهم خامخا په تاکید امر بكم دوی لرا فليبتكن پس دی به پرې کوي یبتکن معنا یشققن دی به پرې کوي اذان الانعام وګونه د چرپایانو لکه بحیرا ولا امرنهم خامخا په تاکید امر بكم دوی لرا پس دی چې کوم نه لغیرن په تاکید دی با تغییر ورکی خلق الله په پیدائش د الله کې نو بتکن اذان الانعام دا بحیرا دوی کې دا رواجو چې بحیرا چې کوم دی غوږ به او تفریقه او بیا به چې دا په حرامه ده په عموم د دې کې چې دا کم خلک د سپو غوږونه پرې کوي دا مرګ داخل دي لکه الفاظ عام دي چارپای غوږ پرې کول د شیطان په امر باندې او تغییر فی خلق الله څه شی دی نو تغییر فی خلق الله تورول لګیری الہ سپینیو ته توره هر چې سرواله د ثابت ته په شریعت کې حدیثو کې غیر هذا الشیب نو نکریز لګول سره بهترینه طریقه صدیق اکبر سے پلار چې ابو قحافه سے وګر سپینا نبی علیہ السلام چې بیا پر سو کوي غیر هذا الشیب د سپینوال ته تغییر ورکړي استرای کړي وخالف اليهود او يهود مخالفت کوي نو د يهود سپینګیرو بغیر سپینې پرې خو دی نو نبی علیہ السلام امت مامور شو پسرو کولو د ګیرو باندې نو که چا سپینا ونه يهودي نه دی خو بهتره طریقه دار چې دا نه کړی ور کوي او تورول تغییر په خلق الله الهي ګډا کوي د ځواني نشي کې او دارنګ واشمات المتوشمات لعن الله لعنت ویل الہ پاک خذو باندې چې خالونه لګي یا غیر تخالونه لګي یا بل ته جماعت خالو لګوا یا بل تخالونه لګي په خاطرانو کې دا مرض ډیر زیاتو ته چا کوي توبه استغفار دی وایي دا تغییر په خلق الله دی او باج علماء خلق الله معنا په دین الله سره کوي ابن عباس هم دا کړی دا فليغيرن دین الله ومن يتخذ الشيطان وليا هرغه څوک چې ونیسي شیطان لره دوست پایتاعت او عبادت من دون الله فتاقد دې تاوانی شه بتاوانی کې دوخ کارو سره دنیا او آخرت تباہ و برباد یا ایدون وعدی کې دا شیطان د دې سره یعنی وسوسه ورچې چې نه جنت شته نه ورشت و یمنی مرغان باطل ورچې دی لرا چې دا دنیا فنا کېږي نه وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعده نه کوي د سر شیطان مگر په دوکي او په درو اولئک دا کافران چې متبعين د شیطان دی په دې کارونو مأوا او مرجع جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا بیا به نموجدی د جهنم نه محیصا مفر زیره تختین مخلص ملجا مسیر بشارت والذین آمنوا آکسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات زرد چې داخل بکوم دی لرا جنات باغون ته چې بهيږي بلند د معنی داغینه سلور قسمه والی همیش به دی پاږي کې آوادا وعد الله
کړي باری تعالی په وعده کولو سره حقا حقا یا اسی وعده چې حق او ثابت ده. ومن اصدق څوک دې ډېر اصدق او رښتینی من الله د الہ نه قیلا په خبرو کې بلکې بل اصدق دې نشتا دې ډېر اصدق دی اصدق دې نشته صادق بوي. لیس بیامانیکم ولا مانی اهل الكتاب اهل کتاب وویل چې موږ د ورځې ګناو کو د شپې معاف شپې چې کو د ورځې معاف. مؤمنانو يهودو نصارا یو ځای کې راغون ارچا د خپل دین صفات کو. آیت نازل شله سبیل امانیکم اے لا یختم الامر خبر اخلاصیږي نبی امانیکم پر لوګان استاسین اے مومنان ولا امانی الکتاب نه پر لوګانو دال کتابو تاسو تش په داوی باندې ناس یو عمل باندې کوي پدې داونه دا بلکې خبره چې کوم دا بل اعمال صالحه په عمل صالح باندې را سره د ایمان مې عمل سوان هر څوک چې وي کې وبدای لرا یجز به جزاء ور کول شي دلرا هم په دنیا کې هم بعد الموت. هر چی مومن دې چې ګناه کړو په دنیا کې انتقام اخستل کېږي آفت پراش. هر چی کافر دې نو قبر کې او جهنم ولا یجد له الا یجد لنفسه نبا به موزد ځان خپل لرا من دون الله من عذاب الله دا عذاب د الهنا وليا قريب ولا نصيرا امدادين. ومن يعمل من الصالحات رسول جو عملو کې د نیکینا دا من عام دی چې نروي که زنانه حال دار چې مؤمن مصدق فی الایمان نو دا کسان داخلي کې به جنت لرا ظلم بندشي کوله پدی باندې پاندازه د نقیر النقرة التي على ظهر النار تا پردا پزړي چې پرته د کجوري. ومن احسن دينا صوب دې احسن احکم دین اند جاته دین نه چا اسلام چې تسلیم کړي وجه ذات خپل لله الہ تا په تمام بدن باندې چې کوم نه شریعت اسلامی نافذ کړی وي او خالص کړی وي حال دا چې د محسن بالقول والفعل وي صوفي هم وي د باطن صفایم شوی او تابعداري کړی ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علی السلام په حال کون دا کې چې ملن کون کې د باطل نه حق تا نو څوک دې احسن د نه بل احسن نشتا استفهام انکاریش. نو درې خبرې ذکر کړي وتبع ملت کې عقیده ته ایمان ته اشاره شو او ممن اسلم وجهو کې علم فقه اسلامیات چې ظاهري اعمال هم جوړ شو دانچې په شریعت برابر شو او محسن کې تزکیه باطن ته اشاره ده ریا قطب سندي او عجب وغيرها کبر دام پکې نه وو. واتخذ الله ابراهيم خليلا او نیولې باری تعالی ابراهيم عليه السلام له په خصوصي رفاقت باندې خصوصي دوست او خلیل. ولله خاص الله لا ټوله وسره چې دی پاسمانو کې وا چې دی پزما کې ملکن عابدا پیدائش مو الہ کړل قدرت د الہ کې نو عبادت هم د الہ کوي ځان تسلیم کوي. وکان الله بكل شيء من السماوات والارض محيطا احاطه کون کې پارشي باندې یعنی عالما وقادرا من حيث العلم والقدرت في محيط ده. ويستفتونك في النساء دا عيين ابن حسين دا تپوس کړو چې مونږ اوریدل چې ته زنانو ته میراث ورکې مونږ میراث هغه چاته ورکو ماشوم ته نه ورکو چې جنگي دي شي. ويستفتونك تپوس کې استفتاء کوي د استانه په النساء په میراث النساء په میراث د زنانو کې قل ورته الله يفتيكم فيهن حق
حق الله بیان کا، اوس حقوق العباد دي. قل ورتو الله یفتیکم فیهن، فیهن باری تعالی فتوا در کی تاسو ته، فیهن فی میراثهن، فیهن فی میراثهن، په میراث د زنانو کې. دارنګي فتوا در کی تاسو ته ما هغه قرآن یتلا چلسته شي پتا سی باندې، هغه آیتونه چلسته شي پتا سی فل کتاب په کتاب کې، یعنی پاول د دې صورت کې د میراث هغه رکوع یادای چې مخکې تیر شو، هغه فتوا در کوي. فی یتام النساء اللاتي لا تؤتونهن بدل فی النشا، نما یتلا علیکم فی الکتاب یا عطف شفا اللہ بانی فاعل شا نہ مبتدا شوا. قل اللہ یفتیکم قل ما یتلا علیکم فی الکتاب یفتیکم، فتو پس کی در گئی فیہن فی میراث النساء، فتو پس کی در گئی فی یتام النساء اللاتی. دارنگی فتو در گئی والمستضعفین فی المستضعفین من الولدان، او یا ما یتلا عطف کف فیہن قل اللہ یفتیکم فیہن اے فی میراثہن وفی ما یتلا علیکم فی الکتاب. نو یا عطف پا مرفوع دے چا اللہ ہو دے، یا عطف پا مجرور دے چا فیہن دے. اگر کہ مفسرین عطف پا مجرور بانی ترجیح ورکڑی دے وجہ قربنا، خدا شبہ براشی چې فعل واحد په حرفین متجانسین حرف جارو باندې تعدیت شنیه ده. نو یفتیکم فیهن او یفتی فی ما یتلا علیکم فی الکتاب، نو بیا علی ما یتلا علیکم فی الکتاب پکار. په حق د یتیمانو د زنانو هغو کې لا توتونهن چې نور کوي تاسو هغې لره ما هغه میراث کتب لهن چې مقرر کړی شوی د هغې دپاره، مقرر شوی دی په شریعت کې هغې دپاره. نو هغه زنانه چې تاسو یې نه ورکوئ د هغې زنانو په حق کې، هغې نساو په حق کې چې کوم دی فیصله کوي. وترغبون او تاسو رغبت لرئ دې خبرې تنکحوهن دا چې په نکاح واخلئ هغې لره. نو حال دا دی رغبت لرئ دا چې په نکاح واخلئ هغې لره دې دپاره چې څه میراث د هغې ما ته به پاتې شي. یا بعض علما وایي فاتوهن اموالهن مالونه ورکوئ دې دپاره چې به تاسو رغبت کوئ په نکاح د هغې کې د قبل د مال د هغې نه. یا درېمه توجیه ده چې ترغبون ته په توتونه شي، لا توتونه ولا ترغبون ان تنکحوهن. په حق د یتیمانو د بیبیانو هغو کې لا ترغبون چې تاسو رغبت نه کوئ د دې چې په نکاح واخلئ هغې لره، هغه چې د هغې د نکاح رغبت مم نشته، مال هم نه ورکوئ، د هغې په حق کې فیصله کوي. یا دا چې رغبت د نکاح لري دې لپاره چې میراث یې ماته پاتې شي، یا دا چې مال ورکوي نو بیا رغبت به دې لپاره شي چې مال خو به ډېر وي. والمستضعفین من الولدان، دارنګې فیصله کوي باری تعالی قرآن کریم په حق د ضعیفانو کې من الولدان د ماشومانو، د ماشومانو میراثم بیانوي چې حق مخورئ او دا بیانوي چې ان تقومو قائم اوسېږئ پاک د یتیمانو کې بالقسط په عدل سره، مال د یتیم په ښکلي طریقه ساتئ. هغه چې تاسو یې کوئ د څه خیر او د احسان د یتیمانو سره، پس یقینا باری تعالی په هغې باندې علیم ذات دی، ستاسو په نیتونو هم خبر احکام بیانېږي.
وان امراتون کچری او زنانا وخاف چری د من بالیا د خاون خپلنا نشوزن د بد اخلاقی چې بد اخلاق او خوجه معلومه شو تاسو ته ویل بد اخلاقی فعذوهن واجروهن فی المضاجع واضربوهن او سړی ناشز دی اعلی درجه د نشوز دار چې بار یارانی جوړی کړی دي زنانه ته نورزین بار په مردار او اختر زنانه حق نه ادا کوي په مجامعات کې دا اعلی درجه د نشوز دی یا نور بد اخلاقی دا ابن عباس ابن نشوز معنا پتر کې مجامعات سره کوي کچری او زنانه ویل د خاون خپل نشوز اند بد اخلاقی خاصتا فی ترک المجامعات او اعراضا یا د اعراض ترک مجالست او محادثت خبرم نه کوي کی نیمو سنا ځان مرور کړی دی قلقلا شای ځان نه جوړ کړی دی فلا جناح علیهما پس نشتا وبالو گناہ پدې خذو دین خاون باندې دې خبرې اصلاح چې صلح او کې په من خپل کې صلح نه وصلح والصلح صلح چې کوم نه خیر دا ډېر غوړه دی د جور او د میل او د ظلم نه یا خدا سي چې څکسان مینسته کیو فیصله سره وکي فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما چې کوم مخکې باندې شوی او یا صلح داسې ده چې صلح دې سره جوړ کی ډیره څنګه شوی ده د دې ورته لګ مہر ور خوشي کی هغه دی بس طلاق ورکی زی بدا په خپل مخه او په خپل مخه هو الصلح خیر صلح غره ده دغه چې ټول عمر په غضب اخته د ځان حقوق در باندې پاتې بس صلح خره کنه یا خو جوړو کې څه کسان مینستو کې کاغه نه کیږي بس جدای کوي خراجه دا چې الصلح معنا الصلح على رضا المرأة خير من الجور والميل والظلم خبر ادا کول چې کوم دی دا غوړې دي ظلم نه البته دا اوس شرط یو ځای کېږي سره هر سړی د انا په مقام مشرف دی کنه دسې مو وایي چې زېما غینې دسې بشیله کې چې زېما شیطان چاته نصیحت کړو وې دسې مو وایي چې زېما غینې دسې بشیله کې چې زېما نو دا کبر د اشاره ده او احدث الانفس الشح او حاضر کړی شوی د نفسونو بخل تا هر نفس بخل ته حاضری کړی دا یاره د بخل میدان کې هر نفس سینه ډبای چې زېما کم سره چې خپل حق بل ته معاف کوي نه معاف کوي کنه بل نه غواړي خپل نه معاف کوي نو لانجه د خدای او د خاون پسه جوړه ده او حقوق په مان شوی دي دا هغه تمافینه کې هغه تمافینه کې لانجه جوړه ده وان تحسنوا کچری تاسو خېګنیو کې د دې بیبيانو سره تتقوا ځانو ساتي د ظلم او د میل پس یقینا باری تعالی دې په هغه کارونو چې تاسو یې کوي خبردار ده ځان ته ترجمه مې ذکر وکړ چې زمانه پورې خاص نه کوي نزول په حق ده عمیره او سعد ابن الربيع کې دي عمیره بیبي د سعد ابن الربيع بیبي وا څنګه شوی وا او یا په حق د یو کس کې دي چې هغه به خپل بیبي ډیره والا چې طلاق یې کی بلې کړی وا دې ته جوړولا خو هغه وزن د ساته اولاد سره مینه ډیره وا نو ان تحسنوا وتتقوا من الجور والظلم فإن الله كان ما تعملون خبيرا اوس دا ورته خای چې مخکم تیر شو چې دعا درې سلورو کوي ان خفتم لا تعدلوا فواحدا به یو کوي ذلك ان لا تعولوا اوس دلته ورته وایي چې څومره حریصان شي نو عدل نشي کولای البته کنور عدل کوي یا انبیاء علیهم السلام او کرام کوي خدا د زړه د محبت خو نشي کولای دا واک نه لري زړه مو یې سره مینه ډیره کوي ولن تستطيعوا ان تاسو طاقت نه دي خبرې چې عادلو کې په مند بیبيانو کې خاصتا په الحب په حب قلبي کې
ولو حرصتم اگر کډیر حریصان په عدل شی کوشش وکئ بس دومره وکئ چې فلا تمیلوا میلان بالبدن مکوئ کل المیل ټول میلان شاب او ځواني ته تذرو چې پس پرېګ دی هغه ځړې خزل رکل معلقه پشان د ځوان نکړې شوی مسجونه بلا ايم ولا ذات بال لا ايم ولا ذات بال نا پیغله دا نه کونډه چې بلو کی او نه چې کم نرمړو خیر چې سکاری وشي اسی بس معلقه نو د ظلمینه کې څومره حرصو کې نشي کولای خو دومره مکوي ظلم مکوي لا تميل كل الميل نو خزه چې دی وکړه ټول میل دې ته مکوي چا بل معلقه ځوان نه کوي چې نه خوشي کوي او نه چې کم دې خزه پسترګه وته ګوري دا څه مکوي وان تصلحوا کچری تاسو اصلاح کوي ما ون داغي سلام تتقوا ځان ساتي دا ظلم پس یقینا بری تعالی دې غفور لمن تاب منهما رحیما علی من مات التوبه البته ک طلاق را پیښ شنو دوړو ته تسلی ور کوي وان يتفرقا کسر سر جدا شلدا ما او زوجا خذو خاون پتلاقو یغنی الله بی پروا کی باری تعالی هر یو د دیوانا من ساعت د پراخ خپلنا هغه زوج ته بل بی ورکی نه بی پروا وش دیتا بل خسته خاون ورکی بی پروا وش بل بو تور کیا د پراخ د رحمت خپل فضل زیات ته رحمت وسعت كل شيء وكان الله واسعا دے باری تعالی واسعا فراخا من حيث الرحمه رحمت فراخ دے خاون د حکمت داو بیا رما دی ولله ما في السماوات وما في الارض نو پدې لګ لګ مانو نازيږي امام ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب خاما کا بتاقت زنانو د احکامنا بعد مقصود اصلي تبیر تزي تقوا چې ټول قومونه په مامور دي خاما کا بتاقت سلام کړه مونږه کسان ته جوړ کړي شی ورته کتاب امر کړه مونږه ایتا ورنستاسین او امر کړه مونږ یاکم تاستا د دې خبر چانه تقوا الله ویریږي د الله نه تقوا وکي وین تکفروا کچری تاسو کفر کوئ او کوي او ګرځيږي کم خو بلار شي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله دې باري تعالی غنيا عن ایمانکم حمیدا محمود فی افعالین دومره فرشتي سنا دا کی ته ضرورت او ګرځيږي نو مخالفت د دې ذاتو کې چې اختلاف خودي کنه غرونو ته تیزی اخلاصې دي نشته بحر تزي نشته او چې کې نشته هوا کې نشته زمين کې نشته ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا کارساز الہ کافی دی ان شاء يذهبكم ايها الناس وعید راضی چره اراده وشي د باري تعالی کایرادو کی باري تعالی د هلاک ستاسي يذهبكم ما يهلككم هلاك بکی تاسي په مرګ باندې خلقو راتلبو کی بیا خرینه په خلقو نور باندې اب ډیر تابعدار وي او دې باري تعالی په دې کار قدیر ذات تخفیف دی هر څوک چې راځي ثواب د دنیا نو دې انسان ته پکار دي چې فل یعمل لله د الہ رضا د پر دې عمل کوي فعند الله ثواب الدنيا والاخره الہ سره بدلا د دنیا او د آخرت دام وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم يا ايها الذين امنوا چند مسائل نور بیانېږي دا مقیس ابن حبابه دغه په پلار باندې گواہی و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خما ته پته را گواہیشتا په پویم خو غریب ډیر دی ځکه نه ښکارا کوم آیت نازل ش اے د ایمان والا او درېږي کونو شي قوامین کلک درېدن کی بالقسط پادل سرام شهدا لله گواهان د الہ رضا ده پاره اگر کوي را گواہی په نفسونو خپل باندې اقرار وکړي اگر کوي ول والدین په مور او پلار باندې اگر کوي الاقربین په خپل خپلوانو ایکن غنیان
کچری وی دا مور پلار غنی مالدار او فقیرن یا فقیر فالله اولا بهما پس الہ احق دے بهما منا بحفظهما پساتن داغین کچرتا غنی وی که فقیر اللہ اولا بهما دے نو تاسو گوئی وکئی یا این یکن کچر دا مشهد له مشهد لے غنیا او فقیرن او غنی و یا فقیر فالله اولا بهما تاسو بگوئی کوئی فلا تتبعوا الهوى پس تاسو تابعداري مکوئ دا ارزوګان او باطل خپلوم هوا پسې مزي ان تعدلوا اے الله تعدلوا دا چې تاسو به عدل نه کوئ بلکې عدل کوئ که تعدلوا دا عدل نشینو په معنا لا به مقدر شي او یا عدل د عدول نه دین به لا ته ضرورت نشته تابعداري دا هوا مکوئ ان تعدلوا دا چې تاسو عدل کوئ دا حق نه مکوئ وان تلو او کچری واړوي تاسو اجب خپل د قاضیانو په مخ کې چلولو کین او توریدو یا اعراضو کې د اقامت د گواهین پس یقینا باری تعالی دې په هغه کارونو چې تاسو یې کوي خبردار ذات بدل کین یا ایها الذین آمنوا آمنوا دا درېمه حصہ شروع شو دا اخره پورې حصہ ثالثه ده په اخره حصہ کې زواجر للمنافقین دي تمام صورت کې اکثر مسائل د جهاد دي او زواجر د منافقانو په دی وجه جهاد منکرین دي او مسائل د بیبیانو په کې زیات بیانېږي په دی وجه باندې چې شهیدان پیخیږي داغي میراث د زنانو خراب نه کوي او دارنګه داغي د یتیمانو د میراث مسلې او د نکاح مسلې په کې راځي ندی کی زواجر در منافقانو دی دا پدریو بابونو مشتمل دی باب اول آیت نمبر 109 آیت نمبر 109 پوری ان الذين يكفرون بالله شپږم میں سپاری پدې کې ورس قباحتونه د منافقانو بیانېږي قباحت اولی داری چې کله مؤمن وي او کله کافرانو ډله کې وي دویم قباحت داری چې کافرانو سره دوستی کوي انګريزانو سره غلامي او دوستی کوي اولیاء من المؤمنین ساتي دریم داری چې کفر بیات الله کوي سمعت ما آیات الله یکفر بها څلورم داری چې مستهزئین دي استهزأوا بها پنځمه دا چې د مسلمانانو د آفات منتظر دي الذين يتربصون بكم شپږمه دا چې دوکباز دي ان المنافقين يخادعون الله اومه دا چې سس په مانځ کې دي خاصتا د ماخستن او سبې په منځ کې اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى اتمه دا چې راؤون الناس ریاکار دي نهم داله چې ذاکرین ندی کدینو ډیر لک کوي لا یذکرون الله الا قلیلا لسم داله مذبذبین بین ذالک دی لا اله الا ولا اله الا او به چن وعیدات دی او په اخر کې طریقه توبې دی دا چې دوی توبه کله قبليږي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله نبی توبه قبول ده فولای مع المؤمنین یا ایها الذین آمنوا ایمان والو یوم المیثاق آمنو ایمان روړی په دور حیات خپل کې دنیوي ژوندۍ کې بالله او رسوله چې چا ایمان راوړي به ایمان څنګه راوړي نو معنا بدای چې ایها الذین آمنوا یوم المیثاق آمنو بالله ورسوله دار حیات کې راوړی یا من دا یا ایو الذین آمنو
یا کسانو چې ایمان وروړي دي په تورات باندې آمنو بالله ورسوله فنبی علیہ السلام ایمان وروړي په قرآن باندې ایمان وروړي یا من دایو الذین آمنوا ایمان والو لسانن آمنو ایمان وروړي قلبا رب په منافقان راشي بالله ورسوله چې نبی علیہ السلام دی او په کتاب هغه باندې چې نازل کړی دی نجمن الہ پر رسول خپل باندې چې قرآن دی او ایمان اورې په کتابونو هغه باندې چې نازل کړي باری تعالی وړاندې دینه په نور انبیاء علیهم السلام هر هغه څوک چې کفر وکړي بالله او ملائکته او کتبه او رسوله او یوم الاخر دامنت بالله مضمون لي فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړي یعنی به موسی علیہ السلام ثم كفروا به کفر کړي په موسی علیہ السلام په عبادت د سخی سره ثم آمنوا به ایمان راوړي په عزیر علیہ السلام یا په استر توبه باندې ثم كفروا به کفر کړي په عیسی علیہ السلام او په انجیل باندې ثم ازدادوا كفرا به زید شوی د جهت کفرنا کفر نورم زید شوی قوی شوی د په کفر د قران او د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په ذاتم کفر کړي نو نه باری تعالی چې بخنو کې دی لرا او نه باری تعالی چې خو دی لرا د دینام به سم لار ته نه جوړي باج علماء دینا خاص کړی دي چې را درېدل چې مرتد شي نو بیا توبه نه قبلي نو الا الذين مستثنى كان الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين نیا خدا سو چې دومره خلق چې غي ایمان بالموسی راوړل دي کفر کړي بیا ایمان به راوړل دي به کفر کړي په عیسی علی السلام به ځي شي په کفر کې په قران کریم باندې قید لګو چې مړ شو په دې حال باندې لم یکن له یغفر لهم ولا لهدهم سبیلا علماوی چې د مالم غیر پورې توبه قبليږي البته د درې کړه ارتداد نه بعد به توفیق له نه ور کوي بشر المنافقین زیر ورک منافقین نه په دې خبره کې نه پر عذاب علیم دی منافقین ته زیر ورک دا تحکم او استعداد وي پوری دا منافقان الذين كسان يتخذون چرین کافران لره اولیاء په دوستین پایمداد او نصرت کی من دون المؤمنین دا مشکل پر ټیم کې انګریزان راولي ملک ته انګریزان براولي ملک قرضی ته وای دا دی ولې راوستي دی اسه مدد میته وخت دی نو دا منافقان ما کسان دي چې نسی کافران اولیاء په دوستین ابن عباس ته وی فلعون او نصرت من دون المؤمنین الکه باتور خود عربو نه راواله د ایران نه راواله نور ملکونو نه راواله تن الله انګریزان دی راوستل سوچا منافق دی سوچا شګه په نفاق کې ونه کوي ګوري وای دا خبره چې در نه دی راوستي دی راوسته دا لا نور کې دي د نه دی راوستي دی راوسته دا ټټوي را بسر فخر را کې نه ولې ورا راي وصول ده دا منافقان دي خدام راوستي رزق اول دی راغلو اول جنگونه د شروع کړیو ایبتغون ایدی طلب کوي عندهم بنز د يهودونو سوارو باندې عزت یا قدرت فإن العزة يقين عزت غلبه وقدرت لله جميعا الہ لده په غونډه نو د عزت دوی سره لټي دا عزت پتا مدوري باندې په معنا د قدرت راځي عزیز غالب او قادر او هغه عزت هغه پتا متول باندې دی چې دا غي معنا احترام او عزت دی نو معنا دا چې عندهم القدرة قدرت دوی سره لټي فإن العزة لله جميعا وقد نزل علیکم پتاقیق نازل کرے بار بار الہ پتا سبان نے فی الکتابین قرآن کریم کی اغدا خبر نزا سمعتم کچر تور
ناورد تاسو ایتونه نه باری تعالی یو پر چې کفر کول شو پاغي باندې و استاد او مسخري کول شي بیا په کلام الله باندې فلا تقعدوا پستا سمکه نه ماهم داغي سلام کینه وسما دا کوم ذکر نازل له سورته انعام نزول دینه مقدم دی اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرها سورة انعام کې راغله حذیفه رضی الله عنه دا تر خوارج موایي چې هغه استهزاء بالقرآن کوي نو خوارج او ابيان چې ناس دي یستهزئ بها کې داخل دي لا تقعدوا معهم ذکر سورۃ انعام کې راځي چې انکم ادم مثلهم تاسو به دوی غونډې شي کو سکه ناشته دا کوم چې ورخت شوی دي کنه نه دا ویلې زه چې ګورم چې دا څه کوي ایتمکو چې دا څه کوي نو کیسه خراب کړي و ان الله جامع المنافقین یقینا باری تعالی جمع کون کې د منافقانو د کافرانو په جهنم کې په غونډه باندې او بیا بلادی لندې تن ورځي الذين دا منافقان کسان دي تربصونا چې د انتظار کوي به کوم پتا سي باندې د شدایدو فإن كان کچری پتا سي باندې فتح او نصرت من الله قالوا نويدا منافقان مؤمنان تعلمنكم معكم انه منتصر بلکيو ډیر تالی 60 طالبان کامیاب هم شي کنه بیا وو تراشي چې ولې هغه مخکې موږ د سره نو داخله وزارت مو انسانو مې د بيدینه سره میو کنه ته سر شوی او جاسوسو ها دا وی اسامه وی داخله وزارت معین طالبانو حکومت کې وکنه اسحاق مولا خاکسار لوی منافق خدا الته ایثار شو دا بل ورځ بیا فتح غنیمت راشي نو بیا به علم نکم معکم موږ سنو ولی زه خو تاسو سره مولوی هدا مې وکنه دا نور تعالی سټ چې دا اوس کارونه کوي قرآن کریم ایتونه په حق د منافقانو کې عام دي امت ته ګوري يهود نسوارا دي زماني يهود ته عام دي او د منافقانو دي زماني منافقانو ته عام دي وان كان کچری ویره پاره کافرانو نصیب برخه دولت داوی ورزاشین قالو نبی وای او تعالی نستحوذ علیکم ایا نو غالب شی مون بتا سی باندې بلکې غالب شی ونمناکم ان علم نمناکم من نه منکړی تاسو من المؤمنین د قتال د مؤمنان نه بلکې کړي می وای نبی هغه ته وای چې دا خو ما خلاص کړي وای زړه داخله وزارت موینو ماګینه کینی تاسو ته ګورو کوزیدو ته ګورئ دا خو به ما چلول وسکول وای فالله يحكم بينكم يا معشر المنافقين واليهود يوم القيامه ولن يجعل الله الجزاء نگر زی باری تعالی رپار د کافرانو او مومنانو باندې سبیلا لار د دولت دائما ندی اوس سمانه را الہ په تاکید وایي چې الہ نگر زی کافر لره په مومن باندې لار او لاري ګرځیدلې دي دا باندې د پاسه سوار دي څنګه لار نه مختلف توجیهات شوي دي حضرت علی صاحب عبد الله ابن عباس سے ترجمہ کی لن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا يوم القيامه ورځ د قیامت باندې بغلبه نوي ډیر سرټیټي بولاړوي یو ترجمه ده اوله دا شو دویمه طریقه دا بیا محبي دولت المسلمین دومره غلبه ور کوي چې د مسلمانانو دولت د مقدس مکه نه رکی صحیح چې لګ لګ برابر وي یو ملک نسبل داز فکنه به پریوزه تیر بتی جوړ شي بیا وتخت داسې دایمي طریقې باندې چې دینو داسې چې دولت د مسلمانانو په مقدس مکه پاتې نشي دومره غلبه نه ور کوي دریم قول ابن عربی وایي هرگز باری تعالی نه ګرځي کافر لره په مومن باندې لار د غلبې
ترسو پوری چې امر بالمعروف نهی المنکر جاری وو او که امر بالمعروف نهی المنکر بند شانو بے غلبه ور کوي بے په عذاب راځي. سلورم لن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا شرعا په لار نه لري، یعنی کافر مومن نشي وجل او مومن کافر وجل شي مونږ ته لار را کړی کنه. اولئک جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا که څنګه مخکې تیر دا کافرو باره کې تاسو ته اعلان را قتل شته کنه. پنځم لن يجعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا في الحجه، دلیل کې درا مخامخ شي نو دوی څوکړه مې متحد نه زموږ سفیران راو شړل الګا ته زموږ سفیر فریدالتا به دلیل سره وایي چې ته په حق کې قضا بشر دوست ډېرې قضا او حقوق د زنانو ته په عمل کړي کما په عمل کړي. تحقیقی جواب شپږم دی لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لار د دولت دائما نشتا کله کله وی. ان المنافقین یقینا المنافقان یخادعون الله دوکې کې د الله سره ان عباد الله دا مخکې تیر شوی دي او الا خادعهم بدل به ورکې دي لره په دوکې د دی باندې. و اذا قاموا کله چې پاسي کې منزل قاموا کو سالانو پاسي سس متساقلين خاصه نما خصنو سار منفرد دروندوي يراؤون الناس خير ځان خلق لپاره الګ منځ یاره پاره ولا یذکرون الله ذکر نه کوي الله الا قلیل مگر ډیر لګ ذکر کوي لګا او مؤمن به ذکر چې کوي نه ذکرون یا ایه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وذاکرین الله کثیرا وذاکرات مذبذبین مترددین بین ذلک ومن کفر و ایمان کی لا اله الا هو نبی د مؤمنانو سره پټا ولا اله الا هو نبی دا يهود سره کافرانو سره فلالانیا اخکار دلته پټلته هرغه څوک چې گمراه کی باری تعالی غل د دین خپلنا هرگز به تبیان مجاغل لار د دین او د حجتام. یا ایه الذین آمنوا ایمان والو من سی کافرانو لرا دوستان من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو اتریدون تاسو اراده لرئ منافقانو چې کافر مو په دوستۍ نیولې دي خبرې چې تاسو وګرځوئ الله د پاره او د رسول الله د پاره علیکم پزان خپل باندې سلطان مبینا حجت ښکارا قتل نو چې دوستي مو ونی واخو دلیل در باندې درغه د قتل کنه ان لم يعتزلوکم والقیلکم السلام قتل بنکا صلح ولند نکړه او بن نشو تاسو پر نه خدای اولئک جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا عقیدوی منافقان په بلند طبقه کې وي د جهنم د اورنا او هرگز به تبه نه مودي دی لره نصير امدادی مانع من عذاب الله. توبه دی وباسي توبه سولاری الا الذين مگر کسان تابوا توبه وسترجو کړه د نفاقنا واصلحوا صالح عملنا خپلا واعتصموا بالله او منګولې ولګولې بالله نبی دین الله په دین د الله باندې عقیده من جوړ کړه واخلصوا دینهم لله خالص کدین د الله د پاره دریانا. فاولائک پسدرک ساندی مال مؤمنین د مؤمنانو سره او زر چور بکی باری تعالی مؤمنانو ته اجر عظیما. ما يفعل الله بعذابکم انسانانو سکی باری تعالی بعذابکم په عذاب تاسو باندې ان شکرتم کچری شکر وستتا سی وامنتم ایمان مرول پسد ایمان سره. عجیب خبره ده اے خلکو که مؤمنان شوي شکرګزار شوي نو ما يفعل الله بعذابکم تاسو په عذاب الله کیسه شي اسم در باندې نه کیسه عذاب به نشته. کان الله دې بری تعالی شاکرن اجر ورکون کې شکرګزاران لرا قدردان ذات ده عمل د شکر استون کې او د قدردان نه ضایع کوي علیمن پوی دې پاره چا باندې شکر وباسي هغه چې شکر نه وباسي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.